اختر پسې د شوال شپږ روزو څه فایدې څه فضیلت او څه مسایل. اوله خبره سرسایه په عربی کې وته صدقه الفطر یا زکات الفطر. فطر په معنا د ماتوالي راځي یا په معنا د خوړلو راځي چې ته روزه ماته کې روزه اخري نو د هغې نه پس تا باندې د رب العالمین د طرف نه یو حق دی چې هغې ته سرسایه وایي یا صدقه الفطر وایي یا زکات الفطر. مختلف الفاظ احادیثو کې نقل دي. دا رب العالمین په بندگانو باندې لازمه کړې ده. د ابو داود حدیث ته ابن عباس روایت کوي رب العالمین سرسایه د څه فایدې دپاره د څه حکمت دپاره مقرره کړې ده. نو په دې حدیث کې درې فایدې بیانېږي. و یو فایده دا ده چې بندگانو د رب العالمین عبادت وکړه او دا دوی ته یو نعمت حاصل شو او د الله په نعمت شکر ادا کول پکار دي. نعمتونه دوه قسمه دي. یو دنیاوي نعمت دی، الله کور درکړه، الله بچی درکړه، الله ګاډی درکړه، الله ښه روزګار درکړه، الله ښه نوکري درکړه، بل یو ښه نعمت یې درکړه، په هغې خو شکر ادا کول پکار دي. لیکن د دې نه عظیم نعمت هغه دنیوي نعمت دی. الله توفیق درکړه چې اعتکاف ته کښېناستي، الله توفیق درکړه چې دا ټوله روژه دې ونیوله، الله توفیق درکړه عمرې ته لاړې، الله توفیق درکړه جومات ته مخکې راغلې 2 رکعته مونځ دې وکړه. په عباداتو شکر ادا کړي، الله به عباداتو کې خوند درته پیدا کړي او د مزید عبادت توفیق به درکړي. نو ابن عباس فرمایي دا روژې مونږ ونیولې د الله یو عظیم نعمت دی. ډېرو خلکو به دا خوړلي د غفلت د وجې نه، د سستۍ د وجې نه. هغوی باندې رمضان تیر شو، مونږ باندې هم تیر شو، هغوی خپله زندګي برباده کړه، زمونږ قیمتي شوه. نو دا شکرانه ده. لکه څرنګه په حج تمتع کې چې په یو سفر باندې اول ته لاړ شي حج ته، لکه عام حجونه چې مونږ کوو، حج په 3 قسمه دی. یو افراد دی، یو تمتع دی، یو قران دی. افراد هغه چې صرف حج وکړي، عمره ونه کړي. تمتع هغه چې ته خو لاړ شي اول عمره وکړي، بیا احرام کلاو کړي، سر ګنجې کړي، او بیا د حج په ایامو کې د حج احرام وتړي، دې ته حج تمتع وایي. نو دا هم تا ته الله رب العزت په یو سفر باندې د 2 اعمالو معظمو لوی اعمالو توفیق درکړه. نو هلته هم په تا باندې شکر د دم دی، دمې شکر دی. بعضې خلک په دې کې غلطي کوي، قرباني نه ده. ګوره قرباني هغه ده چې یو سړی په خپل کور باندې کوي، هغه دمې شکر دی. ته به د الله شکر ادا کوې چې یا الله شکر دی چې ما ته توفیق راکړه چې عمره مې ادا کړه او حج مې ادا کړه. نو دا هم دقه شانتې دی. روژه دې ونیوله، سرسایه ورکړه، دا یو شکر ادا کول. دویم په حدیث کې راځي که تا په دې روژې کې څه کوتاهي شوي، انسان کمزوری دی، غلطه خبره دې کړي، جګړه دې کړي، دروغ دې ویلي، غیبت در نه شوي، بل یو څه ګناه کار در نه شوي، نظر دې غلط استعمال شوي، غوږ دې غلط استعمال شوي، زبان دې غلط استعمال شوي، قدم د روژې پوره حق دې نه ادا کړي. نو هغه کوتاهي او هغه نقصان او هغه کمی و په دې سرسایي سره پوره شي. لکه څرنګه په حدیث کې راځي تاسو نوافل او سنت په پابندۍ سره کوئ، چې کله حساب کیږي حقوق الله کې، نو اول حساب به د لمونځ کیږي. د چا په لمونځ کې او خاصا په فرایضو کې چې نقصان راغی، د سنتو نه پوره کیږي. چې په سنتو کې نقصان راغی، تا زر کړی دي، کلمات دې صحیح نه دي ادا کړي، پوره توجه سره دې نه دی کړی، نو دې کمی به بیا د نفلو نه برابري. نو تا یو عمل وکړه، روژه دې ونیوله، کیدای شي مونږ کمزوري یو، کیدای شي نه یقینا زمونږ نه کمی کېږي، هغه کمی به الله مونږ ته په دې باندې پوره کړي. او دریم مقصد په حدیث کې دا بیان شوی دی چې ستا په چم ګاونډ کې به کونډه وي، یتیم به وي، فقیر به وي، مسکین به وي، دا به د هغه دپاره د اختره خوشحالي شي چې هغه هم تا سره د اختر په خوشحالۍ کې شریک شي. شریعت یو ډېر عجیبه او جامع دین دی. یو شي ته توجه کړئ. یو حدیث کې راځي یو محله او په هغې کې شهیدان ډېرو، نو شهیدان نو یتیمان پکې ډېرو. یو سړی و د هغې محلې والا را روانو، بچی ورسره په اوږه باندې. نبي علیه السلام ورته وفرمیل چې ای زما ملګري ای صحابي دا بچی دې کوز کړه. ولې؟ ستا په دې محله کې یتیمان ډېر دي، هسې نه چې چاته دک ونه رسېږي چې کاش څوک دا ارمان وکړي چې کاش زما پلار هم وي.
دین ډېر جامع دین دی دومره معمولي خبره باندې یو انګریز په یو کتاب کې لیکلي ما دین اسلام مطالعه کوو چې کله مې دا حدیث مطالعه کوي ما ډېر وجړل هغه وخت هغه اسلام راوړی چې دا اسلام دومره عجیب دین دی دومره معمولي خبرو کې دا احتیاط لیکن مونږه پابندي نه کوو که مونږ چېرته پابندي کولې یقین وکړه چې څوک به کافران نه وی پاتې شوي صحابه ویلي کونو مثلنا زمونږ په شان شي مونږ دا نه شو ویلی کم زمونږ معاملات خراب دي زمونږ ګوند خراب دی ګوند سره د ګوندي حق نه ادا کوي معاملاتو کې رښتیا نه وایي بلکې دوکه کوي حتی الوسه څومره کوشش هم چې کېږي بل مسلمان ته نقصان ورکو تاوان ورکو د هغه په ګریوان باندې خپک دو ځان مخکې کوو مونږ به چېرته کامیاب شو نو د صدقې فطر دا درې فایدې بې صدقې فطر په چا واجب ده زمونږ فقه حنفي احناف علما فرمایي په هغه چا صدقې فطر واجب او لازم ده چې څوک د نصاب مالک وي نصاب حق د زکات نصاب دی 2.5 تولې چاندي یا د هغې قیمت اوس قیمت معلومول پکار دي توله چاندي په 100 باندې ده نو 52.50 کې ضرب ورکول پکار دي دومره قیمت تا سره شته ستا د ضرورتو نه زیات تا باندې صدقې فطر د خپل ځان او د خپل نابالغو بچو او د خپل کور والا لازمه ده چې هغه ادا کړي ائمه ثلاثه بله خبره کوي هغوی هغه چا باندې لازمه ده دا ډېر بهتر کار دی ځکه دې کې فایده دا ده 3 فایدې وي ګناه دې معاف کېږي شکر ادا کېږي کوم نقصان دې په روژې کې کړی هغه پوره کېږي چا سره هم چې 3 ورځو نه خوراک سیوای وسې کېږي 3 ورځو پورې د خپله خرچه د بچو خرچه او د هغه چا خرچه چې بده باندې لازم ده د هغې نه پس هم ورسره څه پیسې پاتې کېږي نو دا د صدقې فطر ورکړي که د ټول کور نه ورکړي د خپل ځان نه دی ورکړي تنخوادار سره د 10,000 تنخوا لري 20,000 علي په دې وخت کې صدقې فطر 100 روپۍ ده بچي ډېر د خیر د هغې نه دی نه ورکړي غریب دی خپل ځان نه دی ورکړي او بیا فقها دا هم لیکي بل چا ته درکوله ته یې واخله ستا د صدقې فطر ثواب به رب العالمین تا ته خامخا درکړي اجر به دې کېږي بهر کیف احناف علماوی د نصاب په مالک باندې بیا بله مسله دا ده چې صدقې فطر کې به څه شی ورکوو د صدقې فطر باره کې په احادیثو کې غنم راځي اوربشې راځي کجوري راځي پنیر راځي مختلف الفاظ راځي یو حدیث کې نصف صاع د غنمو دی او په 2 حدیثونو کې د غنمو مکمل صاع دی او دا چې کوم نصف صاع دی دا زمون حنفي مسلک مطابق دی او دی باندې 3 صحابه معاویه رضی الله تعالی عنہ او 3 صحابه نور دي دا غوي قول دا دی او د دې لاندې علماو حکمت هم لیکلي دي چې دا اصل کې صاع ټوله د نبی اسلام د دور نه لیکن غنم هغه وخت کې نو غنم دومره ګران لکه دی وخت چې عجوه کجوره څومره ګرانه ده څنګه ډېر کم به پیدا کېدل د عربو عام گزاران په کجورو باندې وو او چې ډېر به دغه شنو اوربشو به خوري غنم نو معاویه حکم وکړ تاسو چرته رضی الله تعالی عنہ غنم ورکوي خیر دې د کیلو د صاع وسم نکي نیم صاع ورکوي نیم صاع څخه کم 2 کیلو احتیاطاً 2 کیلو صاع تقریبا 3.5 کیلو یا 3 کیلو احتیاطاً د صاع کې اختلاف ولې راغی دا صاع اصل کې یو پیمانه و لکه یو جام په دې کلو کې هم دا پیمانه ډېرې دا کیلو نیم کیلو سیر دا نو دا خو د انګریزانو دور نه پس راغلی نو عام د مدینی صاع معلومو د کوفي صاع معلومو په دې کې اختلاف داسې راغی چې بعضې فقهاو د مدینی صاع راخیستی دی او هغې کې غنم اچولی دي او بیا په کانټه باندې تللی دي نو هغې ویلې چې دا یو صاع 3 کیلو شو یا عرب علما لیکي بیګا ما مسله کتله هغه وایي 2,250 ګرامه 2 کیلو او 900 ګرامه یا داسې ووایه چې 2 کیلو او 3 پاوه یا داسې ووایه چې پاو کم 3 کیلو بعضې وایي د کوفي صاع راخیستې هغه دینه لږ زیاتو نو مختلف علاقو صاعونه وسکار شي بدل به د صاع مقصد بداو چې بس دومره پیمانه غنم در کوم په دې کجورو باندې یا په ریال باندې یا په درهم باندې یا د نانیرو باندې مختلفو طریقو سره به د 2 جوړه به لکه عام زمونږ دړۍ نیم دړۍ من او 2 منه دغه شان حساب دی دلته جدا خبره ده قبایلو کې سیر دی پوخه چې هغه 15 پاوه راځي دلته کیلو دی 4 پاوه راځي
دلته من 50 کیلو ته وي، کچا من 40 کیلو ته وي، افغانستان کې من 2 کیلو ته وي. داسې مختلف اختلافات دي. دغه شان د سوا اختلاف هم وو. نو دې کې اختلاف راغی. فقها فرمایي چې سوا غالبا 3 کیلو دی، نصف سوا پاو کم 2 کیلو، احتیاطاً 2 کیلو. دا احتیاط پکې ځکه وایي چې دغه فرق دی. د کوفی سوا بیل، د مکې بیل او د مدینې بیل. به د کراچي علما وایي چې 3 کیلو ورکا، او که نصف سوا باندې کې نو 2 کیلو ورکا. به کې دو قول دادي. د عرب علما دا فرمایي چې جنس ورکا. جنس مطلب دا کجوري ورکا، غنم ورکا. ځکه نبی اسلام دا ورکړي، صحابه دا ورکړي، ائمه دا ورکړي. فقهاء فرمایي چې نه قیمت هم ورکولې، ځکه دا انفع للفقراء دي. فقیر ته د جامو ضرورت نه، په غنم باندې جامې نه کیږي. کته وی چې هغه ځان ته خرڅ کی، نو ته د دکاندار نه په 60 روپۍ کیلو والی یا 55 روپۍ کیلو دی 50. صحیح ده. فقیر ته ورکړل، د فقیر هغه ته ضرورت نشته، هغه واپس خرڅي نه غنه په 55 نه علي. دکاندار ته ګټه شو، فقیر ته تاوان شو. ابه ته په 45 سری 10 روپۍ تاوان وکړه. نو فقها احناف قیمت ورکا. داغه با جامو ته ضرورت وي، داغه د بچو پیزار ته ضرورت وي، هغه به بیمار وي، هغه به د علاج د لپاره څه دوايي پاغي باندې اخلي، نور داسې ضرورتونه به داغي. بل مسله پدې کې ضروری دا وخت پوره دی چې د دې وخت کم یو دی. نو احادیثو کې راځي وخت د دې د اختر د مانځنه مخکې دی. یو حدیث کې مرضی نبی پاک علیه الصلاۃ والسلام فرمایي من اداها قبل صلاتی فهي زکات مقبوله. چا چې ادا کړه سرسایه او فطرانه د اختر د مانځنه مخکې نو دا سرسایه مقبوله ده. هغه درجه او هغه ثواب دی کم ثواب چې د سرسایه ملاوي. ومن اداها بعد الصلاه فهي صدقه من الصلاه. چا چې دا ادا کړه د مانځنه پس نو به هغه ثواب نشته. د دې مثال عین د قربانۍ په شان دی. تو قربانۍ کې یو ګډ حلال کا د 10 روپو، د قربانۍ په ټیم کې حلال کا اختر منځو کا، د دې ډیر ثواب دی. په یو وخت باندې تا اجر نه ملایي. د دې په دې باندې 1 لک روپو ګډ د اختر نه یو ورځ مخکې حلال کا، داغي دومره ثواب نه دی. یا د اختر نه میش پس 10 ګډان حلال کا، داغه یو ګډ قیمت نشي ادا. نو صدقه فطر هم دا دی چې د مانځنه مخکې دی. او یو حدیث کې لفظ د یومن او یومین هم راځي چې ادا کا د اختر نه یو ورځ یا 2 ورځې مخکې. او فقهاء په ټول روزه کې ادا کول شي، لکه زکات په ایډوانس کې ورکول شي، دام ورکول شي. لیکن بهتره خبره ده چې په نور میش کې ته صدقې ډېرې ورکړه. لکه نبی پاک علیه الصلاۃ والسلام طریقه هم دا وه چې نبی اسلام به صدقې ډېرې زیاتې ورکولې. او چې کله به روزه شوه بیا خو به وي داسې و چې ډېر زیات سخي به و، ډېر زیات سخي به و. حدیث کې نور صدقې په عام روزو کې ورکړه، او چې کله اخري شي د اختر شپه شي یا عیدګاه ته وځي د هغې نه مخکې غریبانو ته، فقیرانو ته، مساکینو ته دا ورسوه چې د هغوی د اختر خوشحالي کې لږه برابره شي. ځکه عام مادي دور دی، انسان سره جب کې پیسې لږ خوشحاله، بچیان دې نه پیسې غواړي، هغه سره یې لږ طبیعت برابر وي، کور والی څه ضرورت وي. یا اختر ورځ د خوشحالۍ ته مالداره سړی چرګ او پولاو خوري، فقیر او مسکین او یتیم او کونډې ته پیسې میلاو شي نو زړه به خوشحاله شي. هغه هم ستا مطابق په دغه ورځ برابر شي. ښه فروټ به والي، ښه سالن به والي، کوم د خوراک شیونه دي مټۍ وغیره کوم ضرورت دي د وخت مطابق. نو دغه یتیم، دغه فقیر، دغه مسکین به تاسو دعا کوي. او کنه ته داسې نه کوي نو بیا به دا خیرې کوي، دا به بیا الله ته فریاد کوي، بیا به الله ته جړا کوي. د دغې وجې نه زموږ زندګۍ نن خفه دي. مالدار خپلې مالدارۍ کې تنګ دی، خفه دی، پریشانه دی، خوب نه ورځي، ګولې استعمالي. ولې په خپل چم ګون کې د کونډې یتیم خیال نه ساتي، د فقیر خیال نه ساتي. صحابو به تلاش کاوه، کور په کور به ګرځېدل، تپوسونه به یې کول. نن خو مونږ که چېرته کاروبار کوو یا یو دکان اچو یا یو نوکري کوو، 6 ځایونو کې مشورې کوو. صحابو به چې کله زکات ورکاو یا به صدقه ورکول، نو هغه به 6 ځایږي تپوس کاوه چې څوک ډېر غریب دي. او چې کله به یو کس خپله غریب ښکارېده، چا نه به یې تپوس وکړه د هغه رشتې کې چې څومره غریب دی. د هغې مطابق به یې دا 100 روپۍ یا 50 روپۍ یا 500 یا 15,000 نه بلکې ښې ډېرې به یې ورکولې. د هغې وخت مطابق به یې 10 منه غنم ورکړل، 10 منه کجورې به یې ورکړي. داسې وه چې 50,000 روپۍ به یو یتیم ته ورکړي، یو فقیر. د هغه پرې ډېر کار وشو، هغه پرې جوړ شو. نو دغه شان صدقه فطر دی. اختر ورځ ده د خوشحالو چې د یتیم بچی
بغیر جامو نشي، چې د یتیم بچي بغیر د خوږو نشي، چې د یتیم بچي د فقیر بچي مسکینه د بیمار نور هغه د اختر په خوشحالو کې تاسو سره په خوراکونو کې کم از کم نور کال نه چې دا یو رسول سره شریک شي د زړه نه به دعا وکړي. بیا صدقه فقیرانو ته ورکولی شي، د جماعت امام ته ورکولی شي، ولیکن دې کې دوه شرط دي. یو شرط دا چې جماعت امام دی فقیر دی. دویم شرط دا دی چې اجرت به نه ورکړي، تنخوا په نیت باندې به نه ورکړي چې ځکه یې کوم چې زما امام دی تنخوا نه، تنخوا به بېله ورکړي، تنخوا ښه ډېره ورکوه چې څومره دې وس کېږي. عام ګوره د مخکې حکومت دا اعلان کړی چې د دې بیمار یا تنخوادار به تنخوا کم از کم د 2000 نه کمه نه وي، که زیاته وي نو ښه ده. نو په کار دا هم ده چې ستا د جومات د امام یا که مؤذن وي یا که خادم وي لکه غټ جوماتونو کې چې 2000 نه د هغه تنخوا کم از کم کمه نه وي، هغه ورکوه. لیکن بیا هم فقیر دی نو بیا ډېره بهتره ده چې ته خپله صدقه چا ته ورکړي، خپل ملا ته ورکړي، ځکه ستا د جومات امام ستا دپاره 24 ګنټې په جومات کې محبوس کړو. که تاسو کې یو داسې نر کس وي د استاد تنخوا په دې وخت کې زموږ د مولوي صاحب 6000 روپۍ ده، دلته کوم کس داسې تیار دی چې زه به 15 ټیمه مونځ کوم، دلته اذان سره به راځم او نیمه ګنټه بس به د دغه نه ځم، دا څوک کولی شي؟ او استاد ګوره موږ او تا دپاره ځان فارغ کړی دلته جومات کې ناست دی. بیا که جنازه یې مړې هغې ته هم ګنټه 2 ګنټې مخکې حاضر وي. بیا که چېرته بچی شوي یو اذان وخت کې هغې ته هم حاضر وي. نکاح تړلي هغې کې هم دا حاضر وي. بیا ستا د بچو د سبق دپاره هم دا حاضر وي. نو دا د جومات امام ستا د بچو دپاره بلکې ستا د زنانو ستا دپاره دا روحاني پلار دی. دته ډېر خیال ساتل پکار دي، د ده به هم څه ضروریات دي، د ده به هم په ژوند کې مشکلات وي، د بچو ودونه به وي، د لورو ودونه به وي، مرض به پرې راغلی وي، بچي به بیمار شوي وي، کتاب ته به یې ضرورت وي، بچی به یې په سکول کې وي د هغې به ضرورت وي. نو دې خیال ساتل پکار دي. او چې کله موږ د کونډې یتیم فقیر او مسکین او د جومات د امام خیال نه ساتو نو بیا دا دعاګانې نه کوي. چې کله دعاګانې نه کوي نو بیا زما ستا زندګي برابرېږي، بیا به زما ستا زندګۍ کې ډغرې ډېرې وي، پریشانۍ به ډېرې وي، ټینشن به ډېرې وي، پیسې به وي، اسباب به وي، خوراکونه به وي، مال او دولت به وي، پلاټونه او کورونه به وي، لیکن خوند به پکې نه وي، سکون به پکې نه وي، مزه به پکې نه وي. نو لہذا مونږ او تاسو ته پکار دي چې د جومات د امام خیال وساتو. چې کله نبی پاک علیه الصلاة والسلام وفات شو، ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه خلیفه شو، امارت ورته وسپارلی شو، سبا ورځې سودا راخیستې ده، چابیان یې راخیستې دي، دکان ته روان دی، د کپړو کاروبار کوي هغې ته روان دی. لاره کې عمر فاروق ورته مخې ته راغی، وایي دا څه کوې؟ وایي چېرته؟ وایي زم خپل کاروبار ته ځم. وایي ښه دا امت به څه کوي؟ د دې فیصلې به څوک کوي؟ دا جنگ جګړو حل به څوک کوي؟ وایي ښه عمر ستا نه تپوس کوم چې زما بچي به څه خوري، زه به څه خورم، زما ضرورتونه نشته. وایي ښه لاړل مشوره یې وکړه د بیت المال نه هغه دپاره رزق کفاف چې د یو انسان دومره بچي څومره باندې دا ګزاره کړي یا تنخوا هغه ته مقرره کړه. او دغه شان صحابو کې بالکل تا طریقه وه چې هغوی به مجاهدینو یا نور داسې امامانو هغوی ته یې پوره تنخواګانې ورکولې. نو مونږ او تاسو ته هم پکار دی چې د خپلو استادانو د جومات د امام د چم ګاونډ کې د کونډ یتیم ډېر خیال وساتو، د صدقې فطر نه علاوه نورې صدقې ورکړو چې د هغوی هغه ژوند پې برابر وي، تپوس ترې نه وکړو، بیمارۍ کې ورسره خرچه کموي، د خپل وس مطابق ورکړو. او دا نه دي کتل پکار چې زه غریب یم ته لږه ورکه. تاسو چې قرآن او سنت وګورئ چرته هم پکې دا نه دي راغلي چې هغه سړی ډېر کامیاب دی چې هغه ډېر عمل کړی، نه، احسن عمل لفظ راغلی دی، ښایسته عمل. یوه کجوره ورکه، احسن یې ورکه. احسن کې 2 شرطونه دي. په طریقه د نبي کار وکړه، د خپل ځان نه مه جوړوه، او په اخلاص یې ورکړه، د الله رضا دپاره یې ورکړه. یوه کجوره دې ورکړه الله به د احد د غر عمره ثواب درکړي. ته غریب یې 10 زره تنخوا دې ده، 100 روپۍ ته یې 10 زره نه وباسه، ستا پې کمې نه راځي. په دې ټولو 10 زرو کې به ته برکت راشي، په دې ټولو 10 زرو کې به ته خیر او برکت راشي. دا به ستا د ټول کور د خرچې دپاره رب العالمین پوره کړي. یو انسان دی هغه لږ تنخوا ده، هغه دې پکې 10 زره ورکړي، 15 زره دې ورکړي، 1000 دې پکې ورکړي. روټین جوړ کړئ د خپلې آمدنۍ نه، د خپلې تنخوا نه، د سرسایي او د زکات نه علاوه د فقیر او یتیم خیال وساته. بیا ګوره چې ستا په دې رزق کې او ستا په دې تنخوا کې څومره برکت رب العالمین اچوي. رب العالمین دې په دې خبرو باندې اول ما ته او بیا تاسو د عمل کو توفیق